رنګینو معلوماتو چینل دوستانو او مینوالو ته یو ځل بیا هرکلی. هغه 9 کسان چې کارونو یې دنیا حیرانه کړې ده. آیا پوهیږئ چې په نړۍ کې په رښتیا هم یو شمېر داسې خلک شته چې حیرانوونکي کارونه کولی شي او په اصطلاح سوپر انسانان دي؟ هغوی کې داسې کمالونه او هنرونه شته چې نور انسانان یې سوچ هم نشي کولی. راځئ د داسې خلکو له ډلې 9 کسان او د هغوی کمالات وپیژنو، کوم چې په اورېدلو به یې ګوته په غاښ شئ. اول، بې خوبه یا نه ویده کېدونکي خلک. داسې کسانو څخه 2 یې در پیژنو. یو یې د تاینګوک په نوم یو ویتنامي کروندګر او بل یې د ریټ لیم په نوم یو 6 کلن ماشوم دی. ویتنامي سړی د یوې سختې ناروغۍ څخه کړېده او د مرګ پر پوله ولاړ و. تر اوږدې درملنې وروسته په پای کې هغه ښه شو، خو د ښه کېدلو سره سم ورته بله ستونزه پیدا شوه او هغه داسې چې خوب یې ختم شو. د نړیوالې کچې ډاکټرانو تر څېړنو لاندې ونیوه او رنګارنګ معاینات یې ورته وکړل، خو نه د هغه د بې خوبۍ علت څرګند شو او نه هم د هغه په بدن کې کومه خاصه ستونزه وموندل شوه. هغه د 1993 کال راهیسې کله چې د مرګونې ناروغۍ څخه بیرته ښه شو، هیڅ کله هم بیا خوب ونه کړ. جالبه دا وه چې هغه په لومړیو 33 کلونو کې د خپلې بې خوبۍ څخه هیڅ شکایت نه درلوده. یوازې په 2002 کال کې د ژورنالستانو سره په مرکه کې وویل چې کوم خاص مشکل نه لري، خو وروستیو وختونو کې ځان ورته د هغې ګیا یا بوټي په څیر ښکاري کومې ته چې اوبه نه رسیږي. ریټ لامب یا هغه ماشوم چې هیڅ کله نه دی ویده شوی، هغه هم ظاهراً لکه نورو ماشومانو په څیر عادي، صحتمند او شوخ هلک دی. فرق یې دا دی چې په هغه باندې هیڅ کله د خوب څپه نه راځي او هر وخت هماغسې له انرژۍ ډک وي. وروستیو طبي څېړنو وښودله چې د ماشوم عصبي سیستم نورو خلکو سره توپیر لري او د مغزو هغه برخه یې چې د ویده کېدلو یا ویده کولو او راویښولو دنده لري وچه شوې ده او په همدې علت هغه له خوب څخه محروم دی. دوهم، زړوره ښځه. داسې ښځه هم شته چې له هیڅ شي او هیڅ چا هم نه ډارېږي. هغه که د هر څومره خطرناک حالت سره هم مخامخ شي، هیڅ پروا یې نه وي او تشویش نه کوي. په اصل کې ډار د انسان لپاره یو ضروري احساس دی او باعث کیږي چې انسان د خطر څخه ځان وژغوري. معایناتو وښودله چې دې ښځې په مغزو کې هغه برخه په بشپړ ډول له کاره لوېدلې کومه چې د خطر پر مهال انسان کې د ویرې احساس پیدا کوي. هغه وایي چې ماشومتوب کې ډار احساساوه او پوهیږي چې ډار څه ډول دی، خو د ځوانېدلو سره سم یې د ویرې احساس د لاسه ورکړ. که څه هم چې هغه څو ځلې په سختو او خطرناکو حالاتو کې گیر راغلی ده. د غلو لخوا مخامخ په چړو ګواښل شوې او تمانچه یې سرته نیول شوې ده، خو هغې هیڅ ډول ډار او تشویش نه دی احساس کړی او فوق العاده آرامه پاتې شوې ده. ډاکټرانو هم په هغې باندې ډول ډول تجربې وکړي. د هغې مخې ته یې خطرناک ماران، لړمان او غونډلان کېښودل او هغه یې د ویرولو لپاره په ځانګړې خطرناکه کوټه کې بنده کړه، خو د یو کار هم هغې کې ویره پیدا نه کړای شوه. دریم،
د فوق العاده مغزي استعداد لرونکی سړی. دا سړی که له یوې خوا یوه ناروغي لري، بدن یې کمزوری دی او حتی خوراک هم په ډېرې سختۍ سره کوي، خو له بل لوري الله ورته حیرانوونکی مغزي وړتیا ورکړې ده. هغه کولی شي د ریاضي او الجبر ډېر سخت او اوږده سوالونه چې حل کول یې په څو پاڼو کې لیکل او کافي وخت غواړي په سم دستي ډول حل کړي. هغه وایي چې کافي د پوښتنې ته غوږ ونیسي چې په څو ثانیو کې د هغه یا د هغې پوښتنې ځواب په مختلفو شکلونو د ده ذهن ته راځي او دا ځواب هیڅکله هم غلط نه دی ثابت شوی. هغه تر 22,000 زیات مختلف عددونه، کوډونه، نمرې او شمیرې په یاد لري او په 11 ژبو خبرې او مفاهمه کوي. څلورم، هغه سړی چې یخني یې نه کیږي. د هالنډي ویم هوف هیڅکله هم ساړه نه کیږي او کولی شي د یخ مینځ کې ساعتونه ساعتونه پاتې شي. هغه د عامو خلکو په پرتله د کنګل یا یخ په وړاندې ډیر زیات مقاومت لري او په دې برخه کې د ګینس کتاب کې 11 نړیوال ریکارډونه ټینګ کړي دي. دی وایي چې صرف نظر له دې چې دی په څومره زیات یخ او یا د کنګل مینځ کې دی، دی د خپل ذهن او شعور په مرسته د خپل وجود د تودوخې درجه لوړوي او نه پرېږدي چې د یخ احساس وکړي او یخ یې بدن ته زیان ورسوي. پنځم، ربړي هلک. ډینیل براونینګ سمیت د نړۍ تر ټولو نامتو اکربات یا جمناستیک کوونکی دی. هغه د نړۍ تر ټولو د زیاتې نرمې تنې خاوند بلل شوی او د ګینس په کتاب کې د 15 ځلې ریکارډ جوړولو ویاړ لري. هغه لا 4 کلن و چې خپل ځان به یې په ډېرو کوچنیو بکسونو کې ځایاوه. زلمی کېدلو سره د سرکس یوې ډلې لوبغاړی شو. هغوی سره د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل او د خپل پاسته وجود حیرانوونکې وړتیا یې نندارې ته وړاندې کوله. د خپلې نرمې تنې یا باډۍ له برکته ورته ګڼو فلمونو کې رول ورکړی شو چې اوس هم د همدې لارې ښې ډېرې پیسې ګټي. هغه کولی شي په ډېر تنګ او واړه ځای کې ځان ځای پر ځای کړي. د نه منلو خبره ده، خو وایي هغه کولی شي په خپل ټټر کې خپل زړه هم یوې یا بلې خواته د اړتیا له مخې ځای پر ځای کړي. شپږم، د اوسپنې خوړونکی سړی. 1950 کال کې پیدا شوی فرانسوی میشل لوتیتو د خپلې حیرانوونکې اشتها او معدې له کبله په دنیا کې نوم لري. هغه کولی شي داسې شیان وخوري چې په مطلق ډول د خوړلو نه دي او عادي کس یې ښایي د خوراک سره مړ شي، لکه اوسپنه، شیشه، ربړ، لرګي او داسې نور. لوتیتو د هر څه خوړونکي ښاغلي لقب هم لري. د نه خوړل کېدونکو شیانو خوړل هغه په ماشومتوب کې پیل کړي وو، خو د 1966 کال څخه یې خلکو ته د خپلې وړتیا ښکاره کول پیل کړل. اووم، د سوپر حافظې لرونکی انځورګر. د برېټانیې یو تباه سټیون ویلشر ته خدای د انځور کاږلو یو فوق العاده کمال ورکړی دی. هغه کله چې یوه منظره رسموي نو دا کار دومره دقیق ترسره کوي چې یوه ذره هم ترې نه خطا کیږي. هغه د واقعي منظرو د رسم کولو برخه کې ځانګړی استعداد لري. حتی که یو شي ته یو عادي نظر هم وکړي، د هغه ټول جزئیات یې ذره په ذره په یاد کې پاتې کیږي او کولی شي هماغسې انځور یا رسامي کړي. اتم،
رنګین نظر لرونکې پیغله روسۍ پیغله ناتاشا دیمکینا د فوق العاده دید یا لیدنې د استعداد خاونده ده. هغه کولی شي د انسان د تنې دننه هم هر څه وویني. هغه په خپل دغه فوق العاده ځواک یا لیدلو سره کولی شي په انسان کې دننه د هغه داخلي غړي او د هغوی څرنګوالی تشریح کړي. ناتاشا د ناروغانو روغتیایي حالت داسې دقیق تشخیص کوي چې حتی پرمختللي طبي وسایل او تخنیک هم نشي کولی. د هغې یو تشخیص هم غلط نه دی ثابت شوی او ځکه نو په سلګونو کسان هغې ته په نمبر منتظر وي تر څو هغه ورته وګوري او د دوی د ناروغۍ په باب معلومات ورکړي. نهم، ستړیا نه پیژندونکی سړی. د متحده ایالاتو اوسیدونکی دین کارزیس هیڅکله نه ستړی کیږي. هغه یو سپورتمین دی او د هغه غیر عادي اوږدې ځغاستې یا منډې کولو وړتیا څېړونکي ګوته پر غاښ کړي دي. د انساني علومو پوهان د دې عمل لامل دا ګڼي چې د دین کارزیس عضلې د فزیکي یا بدني کړنو په وخت کې د معمول خلاف لاکتیک اسید په نوم تیزاب نه جذبوي او همدا کار د دې سبب کیږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي. دغه ورزشکار کولی شي بې له دمې کولو څو شپې او ورځې ځغاسته وکړي او حتی خوب کولو ته هم تم نشي. د دین په شاهکارونو یا فوق‌العاده سپورټي ویاړونو کې یو هم د هغه 80 ساعته پرلپسې منډه یا ځغاسته ده، کومې کې چې هغه 580 کیلومتره فاصله ووهله.